حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل فرمایلی حدیث قدسی دی لو ان اهل السماء والارض کدا اسمان اهل جبريل لی او د اسمکه اهل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور دی د مؤمن په قتل کې دا شریکان شي په ناروا دا ټول د جهنم په اور باندې سوځوما څومره سخت خبره ده کعبه دا خبره کړې ده چې ته قابل د احترامي د مؤمن قدر هم ګوره دغه شانستانه اوچت کعبه کې چیرته ړنګ شي الله عز وجل به دومره ور باندې خپن شي لکه د مؤمن په قتل باندې کوم انسان چې د مؤمن قتل وکي قصدنه د عبد الله ابن عباس بن مسعود چې مرتکب د ګناه کبیره کافر نه دی یو ورځ به در جهنم نه راوځي خو لیکن من قتل مؤمنا متعمدا چا چې مؤمن قصدن قتل کې ابد الابد بلا په جهنم کې پروت دی تو ګره داخله څنګه په جرأت سره داخله قتلې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ابو داود حدیث ذکر کړی دی 4200 نمبر باندې و مؤمن انسان چې کله نیکی کوي الله عز وجل دله طریقې ور کوي مخ وړاندې بوزي پورته بوزي خو چې کله قتل د مؤمن وکي اسراء قصدنه رب العالمین تنزل ور کوي اعلان دی غرزي به بدی ګور ټول شریکان دي سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه دا خبره وکړه یو علاقه یاد کړه وکدا ټول خلک د مؤمن په قتل کې شریکان شي دا ټول سره وجنما او شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په مغرب کې وسړی قتل شو ته په مشرق کې وي او تاویل صف باندې وکي چې دا خو قتل کې الله عز وجل تام په قاتل کې حسابي تاسو داخله وګورئ د دنیا په هغه سر کې وسړی مظلوم لاړ شي دا غره تحقیق نه پوي نه دی د حقیقت نه پوي نه دی د مسلې نه پوي نه دی خو لیکن د خلکو د خوشحالي لپاره د مجلس د سور جوړولو لپاره دا خبره کوي شکر الحمدلله چې دی اوجلو قتل کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کله مغرب کې انسان مړ شي هغه مظلومي او ته په مشرق کې واقع او تور باندې خوشحالي ښکار کړه په ورځ منیز د رب العالمین باندې ته په قتل کې رالی ابن عباس فرمایي چې ابد الابد په جهنم کې ته پروت دی قتل المؤمن عمدا الله عز وجل قرآن کې فرمایي چې مؤمن قتل کې قصدن دی انسان باندې دا سزا ده دی انسان باندې دا سزا ده دی انسان باندې دا سزا ده خو یو سزا پر سزاګانو کې دا ذکر کړی دا چې د باندې الله عز وجل غضب راغی د الله قهر په باندې راغی غصه رب العالمین ور باندې رااله او الله عز وجل قرآن کې بری باندې تصریح کړی دا جواب باندې چې زما قهر ورغی چا باندې چې زما غصه وراله فقط هوا د دې سړي جرړ وستل شو دا برباد کړي شو حدیث کې راځي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلي من المفلس غریب څوک دی صحابه ظاهری معنا واخصله د چا پرش نشته د چا زرت نشته د چا دینار نشته د چا درهم نشته د چا کالی نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دانا څوک قتل کړي دي چاله کنزل کړي د چا بارکه غلط نظریه او خوشالي ښکارا کړي دا الله عز وجل به داغه پیټه ګناه راوالي اېدو پرې څټ باندې بکیدي او جهنم له بدار روان شي احتیاط پرې بارکه پکاره ده قرطبی دا خبره ولي کړي دا چې قتل د حدود څوک نشي نافذولې سوار اسلامي امرنا د اسلامي نظام نه د اسلامي حکومت نه د اسلامي خلافت نه تر څو پرې چې هغه د سړي تحقیق نکي وینو غري فتبینوا الله عز وجل فرمایي تاسو تحقیق لري مسلې وکي چې اېدا قابل قتل لې یا نه دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دیو پښو د وجه الله عز وجل یو زنانه چې جهنم له بوتله بند کړي و خوراک او ساکي به بند کړي او به انسان او به مسلمان هغه څوک چې رب العالمین ورته ملائک په سجده کړه زمون بابا لا هغه څوک چې الله عز وجل په خپل لاسونو باندې پیدا کړي او تعالی هغه د قتل اسباب برابر کړه هغه د قتل کې یا وجله یو چاره په مشرق کې یا په مغرب کې او تا دلته په وجره کې ور باندې سور برابر کې چې صف باندې وکي چې دا ظالم خو دې جن ختم کې لری کې تخپل په دې قتل کې وسره علی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي